نو زمونږ په دې ملک کې بعضو مولیانو د دې قرآن نم ټوپک جوړ کړی څنګه سرمن به دې وباسم خو چې درس شروع کړم یو ټول درس به یو سړي پټ کړي الله به د منافقانو مثال بیانوي دی به یو حق ته اشاره وکړي نصارو خبره کوي دی به هغه کسان پکې یادوي الله به رد کوي په چا باندې دوی رد په هغه کسې فټ کوي د چا سره چې دوی طبیعت نه لګي دې ته تحریف وایي تحریف نور څه ته وایي دا تحریف ته لوبې کول دي د الله په کتاب کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې چې یهودو نصارو کړي دي په آسماني کتابونو کې او لازم نه چې تحریف به لفظي کېږي چې لفظ به بدلېږي یاره دوی خو لفظ نه دی بدل کړی صحیح ده لفظ نه دی بدل کړی خو معنی یې څه کړه معنی یې بدله کړه که نه دا هم تحریف دی لکه مثال بعضو مولیانو کلیپونه به تاسو اورېدلي وقالو او وی به جهنمیان لو كنا نسمع كچرت وي من مقلدين او نعقل يا من وي مجتهدين ما كنا في اصحاب السعير من بجهنم کې نه دا تفسیر چا کړی دا تفسیر چا کړی دی که وی منګه چرته مقلدین یا وی منګه مجتهدین منګه په جهنم کې نه دا تفسیر وای چا کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی نه صحابه کرامو کړی نه تابعینو کړی نه یا څلورو امامانو کړی نه تا د کوم ځای نه وکړو دې ته وایي قرآن کې ګوتې وهل نو د الله خو دا مطلب نه دی د الله خو مطلب واضح دی نه خبره اورېدلې ده د الله او نه د پیغمبر او نه سوچ کړی دی په دغه وحي کې کومه چې الله رالیږلې ده د دې ځای لاسه دوی جهنم ته لاړو واضح خبره نو ارمان هغوی څه کوي ارمان که موږ وحي اورېدلی وی او نعقلو یا پکې موږ سوچ کړی وی ما كنا في اصحاب السعير نن به موږ په جهنم کې نه وی نو د آیت معنی بدلوه را بدلوه چې خپلې مسئلې ته څه شي فټ شي لکه الله په سورة النساء کې یو مسله بیانه کړې ده چې مکي دور کې الله مسلمانانو ته ویلي کفو ایدیکم دا خپل لاسونه څه کوي بند کوي د دې معنی دا چې جهاد مه کوئ جنګ به تاسو نه کوئ نو یو مولوي صاحب لیکي کفو ایدیکم په منځ کې رفع الیدین مه کوئ دا ټوغه نه ده الله په کتاب پورې لاسونه بند کړي چې رفع الیدین نه بند کړي دا اوس د الله په کتاب پورې ټوغه ده ایو ځوان شعر پکې لګیا دی دا ګورې زه تاسو ته مثالونه پیش کوم نور دي داسې ډېر پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې الله ته سیاسي جماعت یاد کړي وي دې نه مراد دغه جماعت دی دا استهزا نه ده دا تحریف نه دی دا د الله خبرو ته د پیغمبر خبرو ته سپک کتل نه دي او ډېر مثالونه ډېر زیات مثالونه یو مشهور مولانا چې خلک د هغه د نوم سره څه نه لګي هغه په یو تفسیر کې دا خبره بیان کړې ده تفسیر څه خو لکه خبرې کوي خپلې سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب بعض وایي چې درېو څلورم سپی بعض وایي چې پنځه شپږم سپی نو دا سپی تاسو ته معلوم دی څوک دی نو یو حق پرست عالم یاد کړي د هغه نوم وایي دا سپي نه مراد دغه دی خو دا استهزا نه ده بیا خلک موږ ته تاسو خبرې کوئ ته قرآن کې ګوتې وهره وهه تا ته به څوک څه نه وایي او که ما چېرته د قرآن دفاع وکړه او د حق دفاع وکړه یو زه بدنام او زه چې دی اختلافات پیدا کوم اختلافات خو هغه سړی پیدا کوي چې د الله کتاب قرآن کې دا مسله کوم ذکر راغلی یو سړي سره ستا طبیعت نه لګي تا د هغوی نه د اصحاب کهف سپی جوړ کړو او داسې نورې ډېرې مسلې نو د قرآن نه د بعضو ټوپک جوړ کړی ډزې پې کوه یو کس خبره کوله وي مولوي صاحب سره چې ته وران شوی به په مسله کې وی بیا خطبې له لاړم د اختر خطبه مې اورېده نو په دې اولني صف کې کېناستم نو د هغه مولوي صاحب راباندې نظر و نو نور خو ته هغه څه نه شو ویلی یو ده د اختر ورځ و دا ږیره یې ښه غوړه کړې وه سنت طریقه د ږیره غوړول به اختر پر ورځ سړی ږیره غوړه کړي خوشبو وشبو ولګي نو مولوي صاحب په بیان کې ووایي
چې بعض هغه منافقان چې دا ګیرې غوړې کړي دي نو ټوله خطبه به ما پیټ کړه ټوله خطبه وایي ما کې اوس منځ کې پسې پاسم نو ځان هم رسوا کول دي او دې هم رسوا کېږي خو پرېږده چې دی د زړه دا بړاس وباسي بس نه که اوس دا څه طریقه شوه چې ته په یو کس باندې خپله خطبه فټ کړې ټوله مس باندې مه فټ کوه لازم چې هغه سره ستا طبیعت نه لګي یو سړی د قرآن او حدیث خلاف دی ستا ورسره شخصي دشمني نشتی نو بیا بیان که رد پې مو که او رد به په دې نه کې چې زما ورسره طبیعت نه لګي زما ورسره ورانه ده پوله پټۍ مې شریک دی رد به په دې کې چې د دې سړي دا مسله غلطه ده دا به د مولا او د عالم کار نو با غریب باندې ټوله خطبه پټ کړه او داسې کار دوی کوي ډېر پکې داسې مولیان دي چې هغه په دې قرآن او حدیث کې لوبې کوي او د حدیثونه تاویل راتاوي والعیاذ بالله خصوصا حدیثونو داسې داسې جوابونه به وګوري چې ته به ورته حیران شي داسې داسې جوابونه موږ سره د وخت کمی دی کنه ما دغه ټول بعض مثالونه ما تاسو ته راجمع کړي وو چې څنګه د مذهب دپاره او د تعصب او د مولا دپاره او د خپل ځان دپاره څنګه قرآن او حدیث کې تبدیلیانې شوي دي او ما ووایي چې تبدیلي لازم نه ده چې لفظي تبدیلي به وي تبدیلي په معنه کې هم کیدی شي